کورونا اخر هم مرګ ته ورسېدله. ولسمشر اشرف غني ته د خطر زنګ. ډاکټرانو د ولسمشر غني په هکله څه ویلې او کې څومره کسان په دغه مرض ککړ شوي دي. افغانستان کې او خصوصا ولسمشرۍ ماڼۍ کې حالت بوږنونکی ده. ویډیو راسره تر پایه وګورئ چې له مکمل حقیقت خبر شئ. درنو لیدونکو سلام. ولسمشرۍ ماڼۍ کې کورونا وایرس لا نور پراخ شوی ده. هلته د یو بهرني سلاکار په ګډون 30 کسان پر کورونا ککړ شوي دي. ډاکټرانو د ولسمشر غني په هکله وایي چې د ولسمشر غني عمر ډیر ده او د بدن فزیک له اړخه ډیر ضعیف ده. که خدای مکړه په دغه ناروغۍ ککړ وي نو ولسمشر د بیا روغېدو احتمال ډیر کم ده. ډاکټرانو ولسمشر د اوسنۍ حالت په اړه کې ډیر سخت خطرناک بللی ده او د ډاکټرانو په وینا چې ولسمشر تر اوسه له دې ناروغۍ بچ ده او ولسمشر ته سخته سپارښتنه شوې ده چې له هر شي باید نور لرې اوسیږي. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نور څوک نیولي دي؟ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو لوړ رتبه چارواکي ویل چې د شکمنو کسان په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ډیر زیات ده، خو د 30 کسانو نتیجې مثبت راغلي دي. ولسمشر غني ته د سخت احتیاط سپارښتنه بیا هم شوې ده. کورونا چې د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو ته خپره شوې، په افغانستان کې هم تر هرې کوڅې او کوره د رسیدو هڅه کوي. د روغتیا وزارت چارواکي اټکل کوي چې ښایي تر 80,000 کسان پر کورونا یوازې په لویو ښارونو کې ککړ شوي، خو حکومت دا شمیره څه د پاسه 200 کسان یادوي. د را رسیدلو ارقامو له مخې یوازې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې 30 کسان کورونا وایرس وژلي او د ګڼو ډاکټرانو په ګډون لسګونه نور ککړ شوي دي. د روغتیا وزارت چارواکي ویل چې د کورونا په تړاو راغونډ شوي معلومات لومړی ارګ ته ورکول کیږي او هلته تر فلټر لاندې او سانسور کېدو وروسته بیرته د روغتیا وزارت ته ورکول کیږي چې خپرې کړي. تر اوسه لا دا روښانه نه ده چې ولې د افغانستان حکومت د کورونا په وایرس د ککړو او مړو شمیر کسانو شمیرې پټې ساتي، خو اوس ورو ورو ولس یې دې ته تیار شوی چې د خپلو مړو ارقام له رسنیو سره شریک کړي. کارپوهان په دې باور دي چې که چیرته د افغانستان حکومت د کورونا وایرس په تړاو دقیق معلومات خپاره نه کړي او تر ډیره بریده دا موضوع همداسې پټ وساتي، ښایي د نړیوالې ټولنې او د روغتیا نړیوال سازمان د WHO په وړاندې اعتبار له لاسه ورکړي او له افغان حکومت سره د کورونا وایرس په تړاو شوې ژمنې هم عملي نشي. د نړۍ پر پرمختللو هیوادونو کې هر چارواکي کورونا وایرس اخلي او هغوی په تړاو خبر خپروي، خو په افغانستان کې په بیلابیلو وزارتونو کې او کې روانه ګډه شوې ده او که افغان حکومت یې په تړاو پټه خوله دی. که څه هم په کې پر کورونا د اخته کسانو شمیر 30 ته رسېدلی چې یو یې بهرنی سلاکار ده، خو تر اوسه د دغه سلاکار بهرني هویت نه دی په ډاګه شوی. موږ هڅه وکړه چې په دې تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ غبرګون ترلاسه کړو، خو د ولسمشرۍ ماڼۍ او چارواکي یوازې د ځینو شکمنو پیښو تایید وکړ. درنو لیدونکو تاسو څه نظر لرئ د حکومت د دغو پریکړو په هکله؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.